تازه امریکا بیرته افغانستان ته راځي. دا چې څنګه ویډیو کې راسره وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ښایي امریکایي ځواکونه بیرته افغانستان ته ور وګرځي او خپلې پاتې شوي وسلې له طالبانو واخلي. نوموړي دغه څرګندونې په میشیګان ایالت کې یوې غونډې ته کړي دي. هغه ویلي چې ښایي امریکایي ځواکونه بیرته دغه هیواد ته ستانه شي او پاتې شوي وسلې بیرته ترلاسه کړي. هغه د بایدن پر ادارې نیوکه وکړه او ویل چې دا تر ټولو احمقانه کار و چې د نړۍ پرمختللې وسلې په افغانستان کې پرېښې دي. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې هم د بایدن اداره په دې تورنه کړې وه چې افغانستان یې طالبانو ته ورکړی دی. درنو لیدونکو له اورېدو مو مننه. ښه وخت او ښې شېبې.